خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان یو لسمه روژه مات الله رب العزت دې زموږ او ستاسو روژې عبادتونه په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه خایستا افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله ثم الحمدلله چې مسلمانان یو او د خوږ پیغمبر امتیان یو. نن یو ځل بیا 12مه روژه ماتې تیاره شوه. ودان دا د ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی خایستا افغانستان خایستا افغانستان د لوړو لوړو غرو وطن دی خایستا د سترګو د رب سره عمر دی تیریږي روژې ته ورخطاو روژه ده روژه ده روژه ده دا د نن 14مه روژه شوي ګلونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. قدرمنو مسلمانانو تاسو به وایئ چې نن فضل غیر حاضر دی. فضل دومره ټیټ کار شروع کړی هغه دی لګیا دی. نن 14مه روژه ده روژه ماتې هم تیاره کړې له چا لپاره د خوږو خوږو مسلمانانو لپاره امن ورته راوړه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه ستا در کې مو نیولې د لاسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان. همیشه بهار بهار او ننګرهار ښایسته موسم ښایسته هوا ده او نن 15مه روژه ده. آیت یې ګلستان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر ولایت یې ګلستان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ته مو خوشحال کړه ځورېدلې ولسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 14مه روژه الحمدلله چې مسلمانان یو او نن 14مه روژه هم سرته ورسېده. الله دې قبول او مقبول وګرځوي. رڼا د سپینې سولې راوړه
خایستا افغانستان خایستا افغانستان رانا د سپینې سولې راوړه خایستا افغانستان خایستا افغانستان چې نور شي ختم دا بدمخي تور تمونه خایستا افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مسلمانانو، نن ولسمه روژه ده. د چا لپاره؟ د خوږو مسلمانانو لپاره. دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. اتلسمه روژه مو مبارک شه او د ټولو مسلمانانو مبارک شه. برهان خصوصي ښوونځی راغلی دی د عطا فاونډیشن دسترخوان لیدو ته. ښایسته افغانستان هر یو زلمی میرویس خان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو زلمی میرویس خان دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو پیغلی د ملالې کړي خویونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 19مه روژه مو مبارک شه. الحمدلله نن یو ځل بیا عطا خیریه بنسټ دسترخوان تیار کړی. د چا لپاره؟ د مسلمانانو لپاره، د مؤمنانو لپاره. پوسونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان دا د سمسور د زړګي سر دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان دا د سمسور د زړګي سر دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان زکات روژه مو مبارک شه او روژه له موږ سره خدای پاماني کینو. الله رب العزت دې بیا په خیر او په خوشحالۍ پر موږ او تاسو په ټولو مسلمانانو بیا راولي. یو ځل بیا دا وه د نن ورځې د 20مې روژه ماتې. خدایه تل لرې ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته